دوستانو نننۍ کهاني ډیره دلچسپ ده. په دې کې د بیلبو په نوم یو بونا الګ وي. هغه په یو داسې اډونچر باندې وځي چې دا د جادو نه भरपूर مووي وي. په هر قدم کې د لپاره خطر وي او په دې کې یو داسې ډریګن وي چې د هغه ډریګن د خزانه اغستو په چکر کې دوتلې وي او په دې کې په هر قدم د لپاره مرګ وي. دوستانو ډیره دلچسپ کہانی دا کہانی تر اخره پورې وګورئ. د کہانی په شروعات کې موږ ته یو ښایسته غونډه خار وښایي چې دا د بونو خار وي، یعنی بونو هغه ته ویل کېږي چې دا د عام انسان په مقابله کې د دوه قد چې کم وي دا ډیر ورکوټه وي. د دوی چې کم ملک وي د دوی د ملک د خزانو نه ډک وي، خاص تر کې د دوی چې دا کمه کله وي دا په یو داسې غار باندې وي چې هغه ټوټل د خزانه نه هغه غار ډک وي. دوی ته یو ارګن ایره ملاوي شي چې دا ډیره نایابه ایره وي. دا چې بادشاہ چې کم دی هغه په خپل تخت کې ولګي. دا بادشاہ خپل د ملک خلکو ته دا چتلاوي چې دا ماته د ګوډ د طرف نه یو توپه ملاو شو دا او چې زه په صدیو پورې په تاسو باندې حکومت وکما. خو د وخت تیرېدو سره د دې بادشاہ لالچ چې کمی دا ورسته ورځه زیاتېږي او دته د سونې ډیر زیات لالچ ولګي. د صرف دقه سونې راوباسي. د راجا تور چې کوم خوشاله وي دا ډیر زیات وخت نه وي بلکې په دې خار باندې د ډریګن ازمک عمله وشي او د خار چې کم دی دا نیت سے نابود کی. په دې خار کې دا ډریګن ډیره زیاته تباہیو کې ډریګن مقابله څوک نشي کولای. د دې د وجې هر سړی خپل ژوندۍ د بچ کولو په کوشش کوي. د ډریګن استور چې کوم مقصد وي هغه د بادشاہ خزانه حاصلول وي او د اخرنۍ عمله د دقیق خزانه چې کوم محل وي په هغه باندې وکي. دلته کې د راجا چې کوم نوسوي تورین د تور نوم وي د خپل سینا چې کوم وي دا ټول را یوځي کې او د په ډریګن عمله کوي. دلته کې د دومره لالچ نه بعد د بادشاہ سره بیا هم خپل د قیمتي بادشاہ خپل د ژوندۍ پروا نه کوي او د اسټون کټر واخلي. خو په دغه اړبړې کې دا ډریګن بیا هم راشي او په دغه کې لبان ایربون د کلی چې کوم مین گیټ وي دغه گیټ مات کی او د راشي د بادشاہ چې کوم خزانه وي په دغه خزانه باندې د خپل قبضه جماو کی. د بادشاہ په اړبړې کې د دنه د ایرسټون چې کوم غټ قیمتي پتر وي دا هم په دې خزانه کې لاړ شي. په دې ځکه د بادشاہ د انوسه راشي او د بادشاہ د محل نه بهر راوباسي. تورین چې کله بهر راشي د الپ چې کم سردار وي هغه د خپل لشکر سره ویني. ډیر دنه مدد غواړي چې ته زمنګ مدد وکا. خو د الپ چې کم سردار وي د دا نظر انداز کی او د غزین لاړ شي. د دې شاته ډیر غټ مین ریزن دی. دوستانو موږ ته به مخه ته پته ولګي دوی دغه خاریین راوځي او په عام خاریو کې دوه خپل ژوندۍ تیرول شروع کی. تورین سره چې څه شو دی او د خلکو سره دی هغه ایرول نغواړي. د دې نه بعد موږ ته د بولبین په نوم یو الګ وخی چې په د پسی یو جادوګر ډمبلډور راشي او دته وای چې موږ ته د یو داسې کس ضرورت دی چې هغه زموږ سره په اډونچر او په ډیر سخت لارو باندې وزي. بولبین دته صفا انکار وکړي چې زه خدا سي دغه ته تیار نه یم. دا جادوګر د په دروازه باندې یو نشان جوړ کی او د غزینه دا جادوګر لاړ شي. په نیمه شپه کې د دروازه وټکیږي. په دې کې یو بونا د نراشي د کورتا او ځان له خوراک راوخلي خوراک شروع کی. دیکھتے دیکھتے په دې ځکه یو بل بونا هم راشي او په لک صحت کې د کورتا دنیا بوناګان راغلي او د چې څومره خوراک پی د غټول خوراک ځان لره واخلي او خپل خېټې په ډکه کې. لک ساعت بعد تورین هم دل تراشي او خپل ملګرو ته وای چې ما د نوري بوناګانو سره خبرې وکړې او هغه زمنګ سره په دې سفر کې نزي. دې کې ډمبلډور چې کم ته هغه دته یو نقشه وخی دا غ ډریګن دته وای چې د شپې تو کالو نه دا ډریګن چا نه دی لیدلې. په دې کې تورین وای چې څه زمانہ د ډریګن اغستې دي زبا ای ملګرو تاسو سره مل کې د دغه ډریګن نه بعد خپل ار سره واپس اخلم. په دې ځای د ډمبلډور دته یو چابي وخی چې دا چابي د هغه میل ته دنه دتلو دا. خو بدقسمتي ردو داوي په دې نقشه باندې چې کم لینګویج دی دا صرف بیلبو پړاول شي. کې بیلبو وته وای چې زه خو تاسو سره په دې مرګ په دې سفر باندې چرته هم نوزم. په دې ځکه ډمبلډور دی بیلبو ته وای چې ډریګن چې کم دی هغه د هوبټ سمایل نشي پیژندې او ته ډیر په حسانه باندې دغه میل ته زمنګ سره تلې شي. ډمبلډور ته وای چې ډریګن چې تاسو نه کوم خزانه اغستې را هغه خزانه ته موږ په ډیر اسانه باندې واپس اغستې شو. بیلبو لا یو خط ورکړي چې دا خط ته پړاو کا. بیلبو چې دا خط پړاو کې دی بیهوش شي ولې چې په دې خط کې صرف دا لیکل کو په دې لار کې سفر کې ته مړ شوې نو موږ بستا ذمہوار نه یو. بیلبو چې دا واوري دی وای زه پاگل خو نه يم چې تاسو سره د مرګ سفر ته وزم تاسو تل شي.
پدې کې بلبو ودی چې سحر د پاسي ټول بوناګان د کور نه تلی ډېر زیات خوشاله شي. په ټیبل چې وګوري ته اخکا پرچا پرتوي دا پرچا راواخلي او د لګ متاثر شي. د هم په دوبسې شاته پدې اډوانچر باندې اوزي. ګرانو کتونکو دا ډېره زبردست نایاب کہانی ده. کو دا کہانی تاسو تر اخره پورې وکړه تاسو به مجبور شئ د دې د دویم پارت لپاره هم د په یو ځای کې آرام د پاره ایثار شي. په دې ځای کې یو بونا د بلبو ته ووایي چې دا تور چې کوم نیکو هغه ډېر په دلیرۍ د ارک سره جنګېدلی، خو د ارک لیډر چې کوم هغه د تورک سردار نه سر جدا کی او بل طرف ته د چې کوم نوسې وي هغه هم په دې جنګ کې غیب شي. یعنی بوناګان په شکست خو د بوناګانو دا مطلب و چې زمونږ شهزاده هم مړ شو، خو هغه مړ شوی نه وي. هغه ډېر په دلیرۍ باندې خپل دا کسان یکجوټ کړي او بیا د هارک د لیډر سره په جنگ ورشي. تور د ایزوک سره په جنگ ورغلی، خو ایزوک په د باندې ډېر زیات طاقتوري، خو دی بیا هم خپل همت جوټاو کې او د ایزوک سره په جنگ ورشي. خپل د سمجھدارۍ او سوچ بوچ سره د ایزوک نه یو لاس کټ کړي. د دې د وجې د ایزوک چې کومه سینا وي دا لږه کمزوري شي او د بونو سینا کې یو نوی جان راشي او د ډېر په دلیرۍ باندې د دې آرک سره مقابله وکړي. د آرک لیډران چې کوم وي دا هم پکې ډېر زیات مړه شي او وتښتي. په دې کې دا تور پوه چې ما ایزوک وژلی دی، خو په دې ځای کې ډمبلډور د ده نه سهمت نه وي. بل طرف ته په ده باندې د شاته ځنګل نه یو بل هارک وي هغه په ده باندې نظر ساتلی وي. په بل سین کې موږ د ریډګاس په نوم یو جادوګر په ځنګل کې اینو چې دی ډېر زیات پریشانه وي. د هغې مین ریزن دا وي چې په دې ځنګل کې چې څومره جانوران وي دوی ته عجیبه بیماري لګېدلې وي او د دې جانورانو سره سره د ځنګل ته هم ډېره زیاته خطرې وي. دلته کې ریډګاس یو ایجوک د علاج دپاره کور ته راولي. ده ته ډېره زر پته ولګي چې دا څه بیماري نه ده بلکې دا یو تور جادو دی. د دې نه بعد د ده د کور بهر یو توره غونته تیاره راشي. د ده د کور د چارو طرف نه ګیر کې ایزوک دلته کې یو منتر ووایي د دې نه د کاله سایه چې کومه وي دا ټوله ختمه شي. ایزوک چې مړ شوی وي هغه بیا ژوندی شي. د دې نه بعد ریډګاس چې بهر راوځي دی چې وګوري په ځنګل کو چارو طرف ته ډېرې غټې غټې مکړیانې را روانې وي. په دې ځای کې یوه چنچڼه راشي دا ایزوک ته ووایي چې دا کاله سایه چې کومه ده دا د خوشي اویلی نه راغلې ده، د ځنګل پورې سیټ ته خوشي اویلې ده. ایزوک ته هغې اویلی طرف ته روان شي. دلته موږ ډمبلډور اینو چې دی تورین ته ووایي چې ته د ایلپ نه مدد وغواړه. په دې ځای کې تورین ده ته ډایرکټ انکار وکړي. تور په دې ځای کې غوسه شي او له دې ځای نه لاړ شي. بل طرف ته بلبو چې کوم دوه یو شان تیرونه وي دو سره را روانېده چې خپلې ګوړې وګوري. د دوی د دغه ځای نه دوه ګوړې غیبې شوې وي او هر طرف ته ونې ماتې پرتې وي. دو ردې پیچو کې چې شاته راشي دو ته رڼا ښکاره شي. دو لږ هوښیار شي او د رڼا طرف ته غلی غلی راشي. دا یو درې غټ غټ ایوانان ناسي. هغه دا ګوړې چې کوم دی خپل خوراکه جوړوي. په دې ځای کې بلبو د ګوړې رسۍ کولاوي خو دا رسۍ نه کولاویږي. دی ردې ادمخور په بیلټ باندې پرخېږي خو ادمخور یې راونسي او منځ ته یې راغوځار کړي. په دې ځای کې بلبو چې څنګه تښتي ادمخوران دی راټینګ کړي. په دې ځای کې بوناګان راشي او دا ردې ادمخورو سره په جګړه باندې ورشي، خو دا ډېر زیات غټ ادمخواران وي. خو په دې ځای کې دا بوناګان چې کم وي دا هم د دونه کم نه وي. دو بلبو راټینګ کړي او د مز باندې شلی. ده ته ووایي خپل اتیار غوځار کوي که نه دا بلبو دله په دې ځای کې سیرو په مز باندې. تو د خپل اتیار غوځار کې او آر تسلیم کې. په دې ځای کې د ادمخوران چې کم دی دا ګوړې پرېږدي او دا بوناګان راټینګ کې او دا په اور باندې پخوي. په دې ځای کې بلبو د ادمخوران په خبرو کې. بل طرف ته ډمبلډور چې کم وي هغه راغلی وي او دی صرف د نور انتظار کوي. په دغه ځای کې نور راوخیږي او ډمبلډور دا غر ګټه ماته کوي. په دې ادمخورانو باندې چې څنګه نور ولګي دا ټول د ګټې شي ولې چې د نور ته نشي ایسارې دی. په دې ځای کې ډمبلډور دا ټول آزاد کی. په دې ځای کې ډمبلډور ته د خطرې احساس وشي. دی تورین ته ووایي چې خطره زمونږ ډېره نږدې را روانې ده. د دې نه بعد دوی د دې ادمخورانو د غار ته ورننوځي. په هغه کې هر طرف ته دنیا سونه پرته وي. په دغه ځای کې دا ډمبلډور چې کوم وي دی یو تلوار راواخلي او دا تلوار دی د بلبو له ورکي. ده ته ووایي که ستا خواته څه خطره وي یا ادمخوران وي نو دا تلوار به چمکاوېده شروع شي. د دې نه بعد په دوی باندې څه اواز ولګي. دا ټول په دغه ځای کې ځان هوښیار کې او تیار ودرېږي.
هغه بل څوک نه وي بلکې هغه جادوګر ریډګاس وي. هغه په دې ډمبلډور پسې راشي او دته د دې کالي شکتي په باره کې اطلاع وکړي چې داسې یو کالا شکتي وه او زه د هغې ختمولو له تللی. د هغې شکتي دومره طاقت دی چې د قبر نه مړه راپاڅوي او هغه خپل غلامان کې د هغو سره مقابله کول ډیره ګرانه ده. ګرانو کتونکو د دې بل پارټ په راځي. دا ویډیو در سره لایک، دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ.